السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو. دا اوس چې کوم نیو اپډیټس چې کنه ډېرو ملګرو چې کوم دی په واتساپ باندې بار دا میسیجونه کوي چې یاره د هغه د مجرمانو سره څه شو. په هغه باندې موږ تقریبا 15 ویډیوګانې ورکړې وې. یقینا چې ډېرو ملګرو وایرل شوي وې او ډېرو ملګرو خوښې کړې وې. د هغه په نسبت باندې یاره د هغه چې کوم دی دا نننی اپډیټ چې کوم دي د اوس په حواله دي چې یاره د هغه د مجرمانو سره څه شو. ډېر خلک وایي چې یاره هغه خو مطلب دا دی انټرویوګانې مو شوې، مجرمان ګرفتار هم شو، بیا اوس مخکې د هغې سره څه وشو. نو داسې لا هېڅ قسم څه دغه نه ده شوی، مطلب دا څه خوشخبري یا او د څه خوشخبري چې یاره هغوی ته به پانسي میلاویږي. نو د پانسۍ خوشخبري چې کوم ده لا تر اوسه پورې لا نه ده اورولی شوې. او انشاءالله زموږ امید دی بلکې د ټول دغه والا یعنې کوم سوشل ورکران دي د هغې د پلار نور داسې د ټولو ملګرو کوم چې په دغه انتظار او کوم چې په دغه تمه باندې چې یاره د هغه د مجرمان به ګرفتاریږي او هغه مجرمان ګرفتار شو، خو بیا داسې ونه شو چې یاره د هغه مجرمان چې کوم دی هغې ته سزا میلاو شو او که نه. نو سزا خو ته فی الحال لا نه ده میلاو شوې، خو انشاءالله دغه امید دی د ټولو ملګرو چې یاره هغوی ته به سزا میلاویږي. او بله دغه کومه خبره چې کېدی چې هغه د جینۍ سره، نو دغه د جینۍ خبره نه وه ځکه چې هغه جینۍ به پکې تاڼې ته راغوستې او یا به یې تاڼې ته راغلي. نو هغو لا تر اوسه پورې څه نه دي کړي، یا نه څه نه پکې جینۍ تاڼې ته راغله یا نور داسې څه قدم چې کوم دی هغه اوچت شو. خو صرف هغه پکې چې کوم دی شهید کړی شو او داسې یو پروپیګنډه پسې جوړه شوې وه چې یاره دا د جینۍ سره نیوی شوی دی یا د جینۍ سره تعلق و. داسې بالکل هغه دغه خبرې وې کومې چې د نه منلو خبرې په تېرو ویډیوګانو کې ما ستاسو سره شیر کړي چې یاره د یو لاسه پړق نه خېږي. که چېرته د ده د جینۍ سره دغه وی نو د جینۍ به ورسره هم خامخا څه نه څه تعلق وو. نو دوی صرف دغه هلک مړ کړو او د جینۍ چې کوم ده پاتې کړې ده. نو بس نی اپډیټ ته به موږ هم صبر کوو ټولو ته چې یاره د هغه مجرمانو ته پانسي میلاو شو او که ونه شوه. چا چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن سره ضرور پریس کړئ.